ما مجبوروه دې شي شته چې زه په تا باندې هغه کار وکړم چې چا د سره کړی نه وي. تا سره به چا کړی نه وي بیا به د سره زه وکړم شاهنامه. دومره سړی نه یې زه دې پېژنم. دوستانو د ګیلمنې حقیقت ښکاره سو. ګیلمنه څو بچیان لري، څو لورانې دي او ګیلمنه د چا ښځه ده او هغې څو مېړونه پرې ایښي دي. دوستانو دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې سره شیر کوو. نو دوستانو د شاهنام خان له خولې نه اورو، راځئ د ګیلمنې په اړه باندې مکمله معلومات حاصل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شمشو د بیبي لور عرف ګیلمنې تا ډېر زیات بد الفاظ کې ماته میسیجز وکړه، ماته د دمکیانې راکې. زه تا ته یو خبره کوم، شمشو زه ټیک ټاکر نیم او زه هغه سړی نیم چې به ستا په محفل کې ناست دي او ته به ورته کنځلې کوې او به تا ته خاندي. دا یو خبره د غوږونو نه وباسه. بله زه تا ته دا یو خبره کوم شمشو، زه د هر څه نه خبر یم. زه ستا د دې نه هم خبر یم چې ستا څو لوریانې دي، تا ډومبې خاوند څوک و، د کوم ځای و، څنګه دې پرېښلي، د دغې نه هم خبر یم. ستا د دارالمان د کیسو نه هم خبر یم. ستا د دویم خاوند نه هم خبر یم. ستا د دریم ټیک ټاکر ملګري نه هم خبر یم، چا چې ته دې خوا راوستې. د دام راته پته ده چې په کوم سټیل میل کې څوک ستا رشته دار کوک دی، هغې نه هم خبر یم. دام راته پته ده چې ستا د ټیک ټاک پیسې کوم طرف ته ځي، څوک هغې پیسو ته ناست دي، دام راته پته ده. زه تا ته دا یو خبره کوم، خپل ځان ته وګوره او لږ خپل ضمیر ته وګوره. که ستا دا خیالي چې زه به په لایف کې شراب څکم، زه به په لایف کې نشه کوم او بیا به دا ویډیوګانې په لکونو خلک ګوري او زه خلک به په دې باندې چوپ وي، نو دا ستا هم خیالي ده، دا ستا ذهن کې یو غلط سوچ ناست دی. مونږ به تا نه د دې تپوس کوو چې ستا د لاسه زموږ را روان نسل تباه کېږي. زه تا ته دا یو خبره بار بار کلیر کوم، تا زما ډېر عزتدار مور، عزتدار خور کنځلي دي، تا هغوی پسې ډېر زیاتې سپکې خبرې کړي. شکر دی زه یو داسې خاندان سره تعلق ساتم چې زما فیملی، زه فخر کوم په هغوی باندې. زما مور، زما خویندې ټول عزتدار کورونو کې دي. ته خپل ځان هم وپېژنه، خپل کرکټر هم وپېژنه او بیا راځه داسې خبره کوه. باقي تا ماته دمکي را کړې ده، ما ستا چیلنج اکسپټ کو. زه ګورم چې ته ما سره څه کوې، ته څه کولی شي. زه ستا په شانتې خلکو نه الحمدلله نه یریږم او الله دې هغه ورځ رانولي چې ستا په شانتې او ستا د قبیلې خلک ټیک ټاکرانو نه زه ویریږم، نو هغه زما دپاره به د شرم خبرې. زه بله تا ته دا یو خبره کوم، ما ستا چیلنج اکسپټ کړی دی. زه به په هر لیول خپل قانوني کاروایی ستا خلاف کوم او ته چې څه کولی شي وکړه. تا ته مکمل اجازت دی تر څو پورې چې تا فحاشي نه پرېښې، تر څو پورې چې تا په لایف کې دا بېهوده الفاظ نه پرېښې، تر هغې پورې به مونږ تا سره دا قانوني جنګ جاري ساتو. مونږ ستا د دمکیانو نه، ستا د چیلنجونو نه نه یریږو. ما خپل لیګل ټیم سره، خپل هیومن رایټس ټیم سره او د داسې ډېرو ادارو مشرانو سره په دې باندې ما پوره ډسکشن وکړو. د ډسکشن نه پس دا زما حتمي خبره ده که دې کې زما ژوند ځي، زما هر څه کېږي، زه هر څه نقصان ته تیار یم، خو کم از کم ستاسو په شانتې خلکو ته به زه سر ټیټ کله هم یو نه سم.